افغانانو ورونو د دې سوال جواب ماته تاسې راکئ چې په افغانستان کې دا د جهاد فتوا چا ورکړې ده؟ کوم مفتیان په کوم ځای کې دا جهاد فتوا ورکول شوې ده؟ څه معلومات درته شته؟ ځکه چې د غازي امان الله خان تر اوسه پورې د جهاد په نوم باندې زمونږ وطن تباه او برباد شو، زمونږ خلک تباه او برباد شو، خیراتمار رانه جوړ دي، کونډې یتیمان په شرمونو وشرمېدي، خویندې میندې په شرمونو وشرمېدي. ځکه زه وایم چې په افغانستان کې د کفر د اسلام جنګ نه دی. که دلته کافر وي او که نه په افغانستان کې به جهاد روان وي، نو دا فتوا کوم ځای کې ورکول شوې؟ زیر چاته معلومات شته دی؟ زه یې راته نن په دې ویډیو کې ویم. ګورې پرون 20مه روژه د خدای په لحاظ باندې 4مه میاشت 2022 کال دی. په مزار شریف کې خودکشي وشي، په جومات کې بېګناه افغانان د منځه لاړ، په کندوز کې بېګناه طالبان هغه دی مړه شو، همدغه شان دی په کابل کې، همدغه شان دی په خوږیاڼو کې طالبان د منځه لاړ، همداسې په نورستان کې په خبرونو کې نه دي راغلي 15 طالبان رنجر ته چا بم ایښی کار چې کړي دي، خو اوبو ته ولېدلې 15 طالبان پکې د منځه تلي. اخر دا لوبه موږ سره څوک کوي؟ ګورې افغانانو ورونو، د دې جهاد فتوا چې ده د غازي امان الله خان په وخت کې انګریزانو په افغانستان ورکړې وه، او د دې په غلامان د پلار نیکه کور په هغې وخت کې دا پاکستان نه و. مولیان یې راوچت کړه او مولیانو ته یې ویل چې ورځئ په افغانانو په پښتنو باندې جهاد شروع کړئ. ځکه موږ انګریزانو ته شکست ورکړی و که نه، هغه بدلې رانه تر اوسه پورې یلي. که ماته دا څوک ثبوت کړي چې د مجاهدینو په وخت کې د جهاد چې په 1903 کې شروع شوی و، د داود خان په وخت کې چې داود خان یو ښایسته اسلامي یو نظامي قوت و، په هغې وخت کې هغه کوم دي کې دا مولیان کوم دي کې دا مفتیان راغونډ شوي چې په یو خو د ISI او د CIA او د انګریزانو په تبه باندې هغه جنګ شروع شوی و. نو خبره دلته دا ده چې موږ ته پکار دي چې موږ اصلي ځای دغه برطانیه د دې د جهاد فتوا په موږ باندې ورکړې ده. راځئ چې یو څو مشران افغانان همدغلته ملکې ته ورشو، همدغلته انګریزانو ته ورشو، ورسره خبره وکړو چې نور موږ بس دی، موږ خو دې داسې کړو چې اچار دې رانه جوړ کړه، تباه او برباد دې کړو. په افغانستان کې د کفر او د اسلام جنګ خو نه دی، خو که دلته دا دی حضرت عمر نه دی، حضرت عمر د افغانستان په دې تخت کښېناوه په کابل باندې، هم افغانستان کې به جهاد رواني. او زه یې راته یو مثال وړاندې کوم افغانانو ورونو، تاسې یقین وکړئ چې په 1980 کې د دې جهادي لیډرانو یو لیډر په کوټه کې یو سړي ورته مخ راواړو، د حفیظ الله امین حکومت و، روسان لا نه و راغلي، ترکي حکومت ختم شوی و. ورته یې ویل چې ای پلانیا دغه حفیظ الله امین سره د سولې د لارې د قلم د لارې دا مشکل حل که، نور دغه خپل ملک مه ورانوئ. ده ورته په مغرورت مخ راواړی، ویل قسم مې په خدای ای پلانیا چې د کابل په تخت باندې حضرت عمر کښېني چې زما جهاد به روان وي. نو خبره دا ده چې دا د کفر د اسلام جنګ نه دی. تاسې وګورئ چې په دې 15 کالو کې څومره موږ کفار وجلې، څومره خپل خلک وجلې، څومره خپل وطن وران کړی، څومره رانه خیراتمار جوړ شوي. ګورئ دغه د ملا په جامه کې د ټول ملیان نه ښیم، دا زهر دی، دې موږ تباه او برباد کړو. ګوره دغه فضل الرحمن تاسې اوس ګورئ د عمران خان ته مشکل چا جوړ کړو؟ همدغه 80% ورته همدغه فضل الرحمن جوړ کړو. نو خبره دا ده چې موږ ته همیشه چې دلته موږ وال شوي 20 کاله زموږ په کابل کې پلوچاهي کې زمونږ په جومات کې انګریز امامت کړی، انګریز چې تلو اخره کې به خط راولېږلو، ویل ټول لمونځونه وګرځوئ. نو خبره دا ده چې اصلي ځای زموږ نه هېر دی، نه دی داسې بوشته چې د مجاهدینو چې کوم جهاد د داود خان په خلاف باندې اعلان شوی و، او په کوم ځای کې کوم مفتیانو هغه جهاد فتوا ورکړې وه. دا ټول یو جعلي شی دی، موږ سره روان دی. موږ وروره صاحب مهربانه یو ډز او غب د کبډۍ میدان هم د افغانستان جوړ کړی دی، هله جهاد دی، هله ځان پسې خودکش وکړه. خودکش زموږ د تباهي دپاره راوتی، دا د کفر دپاره نه دی راوتی، دا د مسلمانانو دپاره راوتی. دلته اوس وګورئ کافر نشته د خودکشي په افغانستان کې کېږي، او دا سلسله به روانه وي. دا ډېر اسانه چل دی، بس بم وتړه او بس وردک په جومات وکړه، مکتب وکړه، که بازار وکړه، هر شی صاحب مهربانه خپل خلک الوځوه او جنت ته ځي او ویې هورې ګټي. الان کې دا انتهایی ځان مړ کول دي، ځان جهنم ته رسول دي. دغه خودکشي چې په مسلمانانو په جومات او په مکتبونو کې او دا شی موږ ته جوړ کړه، دا موږ نه دی جوړ کړی. دا خودکش د بل چا سوچ فکر دی، خو زموږ د ملا د لارې یا د بل د لارې په موږ باندې کوي، موږ باندې خپل خلک وژني، موږ باندې خپل خلک تباه او برباد کوي. نو افغانانو ورونو د جهاد فتوا مسلمانانو په افغانستان نه ده ورکړې، انګریزانو ورکړې. په کار دا ده چې موږ انګریزانو سره خبرې وکړو چې نور د دې مصیبت نه خلاص شو. د خدای په لحاظ باندې 21مه صدۍ ده، موږ په نه جومات محفوظ، نه بازار محفوظ، نه مکتب شته، نه وروره ژوند زندګي شته، صرف مرګونه دی، وینې دی روانې دي صاحب مهربانه، او جهاد دی روان دی وروره. هر یو راپاسېږي تکبیر او الله اکبر صاحب مهربانه، دا د جنت لارې د افغانستان نه ده کړې ده. نو نن زما دا خبرې یاد ساتئ چې دغه جهاد چې په کوم په افغانستان کې دی و، دا زموږ خپله فتوا نه وه، دا د انګریزانو فتوا. په کار دا چې موږ انګریزانو سره خبره وکړو، که دا کار ونه کړو
تر قیامته پورې به موږ به په دې اور کې سوځېږو او د جهاد په نوم باندې به تباه او بربادېږو. الله تعالی هم خوشحاله آباد